ننګرهار مېشتو ولسوالۍ کې د هغه کور دی چې پاکستاني جابر پوز پر وړمشپه د جټ الوتکو پر مټ بمبار وکړ. په دغه کور کې د یوې کورنۍ 13 غړي چې پکې ماشومان او میرمنې شامل وي شهیدان او 15 تنه نور ټپیان شول. د پاکستاني اجیر رژیم لخوا چې وړمشپه په ننګرهار کې کومه پیښه رامنځته شوې وه، په دغه پیښه کې چې کوم د ژغورنې عملیاتو هغه اوس پای ته رسېدلي، خو د دغې کورنۍ څخه پاتې کس وایي چې د دغې کورنۍ د شهیدانو 4 تنه لا هم نادرکه دي او د باروتو د لمبو د خوراک شوي دي. د ورور مې 2 بچي ورسره او 2 خپل دام لاړل، د منځ ټول ختم شو. پلار سره زما بچي مو د ورور بچي مې ورسره، نیم هغې سره او نیم ما سره، دا واړه ما سره غټ بابا سره. بابا خو د منځ ټول ارسه لاړل، ټول بابا ته ټول د یو ځای ته ورغونډ کړي او دا نور خو ټول مړه شول او اوس هم پکې 4 نادرکه دي. پته نه لګي دا نور خو قبرونه جوړ کړل. د سیمې اوسیدونکي د برید په کلکو ټکو غندي او عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. موږ د ولسونه په دې باندې ډیر خواشینی شو، ډیر وجړېدلو، ډیر خپه شو. موږ دا نه غواړو چې آینده داسې پیښې وشي او که کیږي نو موږ ولسونه دې ته تیار یو. اول اسلامي امارت نه دا غوښتنه کوو چې د زموږ دغه یتیمانو، د دې زنانو، د دې ماشومانو غچ واخلي او که موږ ته اړتیا شي نو موږ ورسره لوی واړه تیار یو، آماده یو. دې قربانۍ ته موږ تیار یو. د پاکستان داسې د عیسی و، د مغرضو کړۍ و، په زموږ په ملک کې ډېر یو وحشیانه بریدونه وکړل او دا زموږ هیڅ یریدونکي نه دي. د سیمې یو بل اوسیدونکی بیا له نړیوالو بنسټونو د پیښې د څېړنې غوښتنه کوي. وایي افغانانو په ټول د تاریخ کې تېرې کوونکو ته سر نه دی ټیټ کړی، نو د دا ډول بزدلانه بریدونو په وړاندې به د اسلامي امارت په خوا کې ولاړ وي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو غندو. د بشري حقوقو سازمان او همدارنګه بین الملل ادارې چې کومې دي په دویم غږ ده چې دغسې جابر او ظالم ریاستونه د عدالت میز ته راکش کړي. دا خلک په دې باندې دا ښکارندویي کوي چې دوی کمزوري دي، دوی هغه خپل د بام واورې په بل ورچي او تاسو خپل عملا د دې سیمې د دې خلکو شهیدان استئ چې دوی خپل زمینداره کوله، نه کومې ډلې سره تړاو لري، نه کوم ګوند سره تړاو لري. متاسفانه دوی داسې میانه ژوند لري چې د ټول کلي خلک شهیدان دي. موږ دلته ورسره ژوند کوو. په ټوله کې پاکستاني حکومت کې یوه ځانګړې کړۍ په دا ډول بریدونو سره خپله ناکامي پټوي او د خپل بام واورې په نورو ورچوي.